بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن یو یکشنبه د 1445 هجري سپرمسکال د ربیع الثاني اوومه نیټه ده چې د 1402 د تلې د 13 نیټې سره برابره ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. څلور سوه زلزله ځپلو کورنیو باندې د اړوند کمیسیون د لوري د مرستو ویش. د استخباراتو د لوري زلزله ځپلو ته د 15 کورونو جوړولو پیل. د دې کورونو لګښت د استخباراتو د لوري ورکول کیږي. او په کوشک کوهنه ولسوالۍ کې د قومندانۍ د لوري د خیمو ویش د دې کسانو سروي لا مخکې ترسره شوی و. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د زندجان په ولسوالۍ کې بیا هم پر 400 زلزله ځپلو کورنیو مرستې وویشل شوې. د ولایت مقام عالمانو شورا او اړوند کمیسیون د هدایت له مخې دغه مرستې په 14 کلو کې پر زلزله ځپلو ویشل شوي دي. دا راز مرستې چې د خیرمنو کسانو او بنسټونو د لوري راټولې شوي د یاد کمیسیون د لوري د کار او ټولنیزو چارو رئیس په وسیله پر زلزله ځپلو باندې ویشل شوي دي. په دې مرستو کې 1500 ګونۍ اوړه، 1500 ګونۍ وریجې، 1500 ډبې غوړي، 600 د ګازو ډبې، 2000 کمپلونه او داسې نور د کور اړین توکي او دارا 6 میلیونه افغانۍ نغدي پیسې هم د زندجان ولسوالۍ پر زلزله ځپلو کورنیو ویشل شوي دي. د هستوګنې 15 کورونه د جوړولو چارې د زندجان ولسوالۍ د ناوک په کلي کې پیل شوې. د دې کورونو یو شمیر به یې په پاخه او اساسي ډول چې لګښت به د استخباراتو بومي ریاست د لوري ورکول کیږي جوړیږي. نور حال په رپورټ کې. د زندجان ولسوالۍ د ناوک کلي چې هلته د کورونو د جوړولو چارې پیل شوي، هغه سیمه چې د زلزلې له امله ورانه شوې وه. د مسؤلانو په وینا په نظر کې د په دې سیمه کې 15 کورونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شي چې لګښت د استخباراتو لوی ریاست د پرسنل د لوري ورکول کیږي. امروز شما شاهد زی هستین که خطاندازی شد و افتتاح میشه و این شرکت ها را به شرکت ها به قرارداد داده شده که در ظرف 45 روز این خانه ها را باید همیشه آباد بکنه. یعنی یک روزم بالاتر از این نرو. ما اینا را گفتیم شرایط قرارداد نوشته کردیم که باید ظرف 45 روز خانه ها درست شود. این خانه های عادی نیست. این تقریبا در او اندازه جور میشه که تا 8 درجه زلزله را تاب داشته باشن. افغانستان لټولو خلکو بالخصوص تجاران مدا خواهش ده چې په هرات کې خلک زلزله ځپلي او په ښار کې کوم خلک چې بېکوره شوي دي دا خیمو ته زیات ضرورت لري. موږ تر هغه وخته چې دلته بالخصوص دغه منطقه چې زلزله ځپلې ده هغوی ته کورونه جوړو، تر هغه وخته پورې موږ خیمو ته ضرورت لرو چې هغه دې ته خیمې ورکړو. نو خواهش مې له ټول خلکو نه د ټول افغانستان ټول ولایت له تجاران دا ده چې دوی هرات ولایت ته خیمې ورسوي، چون دلته د خیمو قلت ده. هغه که د تجارت لپاره راوړي هم باید په هرات کې خیمې موجودې وي. په عین حال کې د هرات د ښار جوړونې او مسکن ریاست هم د زندجان ولسوالۍ په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د جوړولو خبر ورکوي. پلان‌ها رو طوری مدیریت کردیم که بسیار به سرعت کارهای عملی شروع بشه و شما امروز هم شاهد یک افتتاح دیگری بودین و چندین افتتاح هم در روزهای قبل شاهدش بودیم و انشاءالله قدریجاتی که بمانده هم اونا رو هم به زودترین فرصت شروع میکنیم. از روزی که زلزله باشه تا الحال مال به ساحه هستیم با تیم انجینری از ریاست شهرسازی و ریاست اراضی و از ریاست شاروالی هرات انجینر صاحبا خدای ما هست. ما خطاندازی ساحات مختلف انجام دادیم که خوشبختانه امروز ما شما به قریه ناوک هستیم خطاندازی شده. د دې سره سم د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس په زلزله ځپلو سیمو کې د راډیویي سټیشنونو د فعالیدو څخه لیدنه وکړه او ټینګار وکړ چې دغه کار د مرسته رسونې سره د همکارۍ په موخه تر لاس لاندې نیول شوی دی.
د هرات زلزله ځپلو ته د رسیدګۍ کمیسیون ویاند ویلي د زلزله ځپلو لپاره په جوړونکو ښارګوټو کې ټول امکانات په نظر کې نیول شوي دي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي احمد الله متقي چې د زلزله ځپلو د کمیسیون د ویان دنده هم پر غاړه لري وایي په دې ښارګوټو کې ښوونځي، کلینیکان، مسجدونه، اوبه، برېښنا او معیاري سړکان په نظر کې نیول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي ډیر زیان په لومړۍ زلزلې کې خلکو ته اوښتی دی. هغه وایي د زلزلې په لومړۍ ورځ 1345 کورونه وران شوي او څه د پاسه 2000 تنه شهیدان شوي دي. خو په دوهمه ځمکلړزه کې انساني تلفات لږ دي خو کورونه ډیر وران شوي دي. متقي وایي یوازې زندهجان نه دی چې کورونه ورته جوړیږي بلکې نور زیانمن شوو سیمو کې به هم خلکو ته کورونه جوړوي. هغه بیا هم یادونه وکړه چې ټولو تاریخي ودانیو ته په دې ځمکلړزه کې لږ او ډیر زیانونه اوښتي چې رغونې ته یې اړتیا ده. د هرات امنیه قومندانۍ د لوري د کوشک کونې په ولسوالۍ کې پر زلزله ځپلو 15 خیمې ویشل شوي دي. دا خیمې د امنیه قومندان حاجي یاسر د لوري د زلزلې له امله بې سرپناه کورنیو ته ویشل شوي دي. د دې کورونو مخکې سروې ترسره شوې وه. په هرات کې د خیمو د تولید چارې ګړندۍ شوي دي. د خیمو د تولید د یوې کارخونې یو مسؤل ویلي د زلزلې په درشل کې د خیمو د تولید کار چټک شوی دی. د بل لوري د ښاروالۍ مسؤلانو ویلي د خیمو او نورو پوښاکي توکو لپاره بیې ټاکل شوي ترڅو د ناوړه ګټې اخیستنې مخه ونیول شي. بیا هم راپورټ. د خیمو د ګنډنې یوه کارخونه چې هره ورځ څه د پاسه 400 خیمې ګنډي او بازار ته وړاندې کوي. د دې کارخونې مسؤلان وایي په هرات کې د لومړۍ ځمکلړزې وروسته خلکو د خیمو په رانیولو پیل وکړ او د دوی چارې څو برابره شوې. ما همین چند وقته که به حساب بزرگای هرات چند روز پیش ما جلسه داشتیم بررسی کردم که هرات از ما کلانتر کسی نبود. یعنی از کارخانه ما بزرگتر به کار خیمه کسی دیگه نداریم. هستن حدود شاید 50 کارخانه باشه. تعداد کارگرای اینا کم است. تعداد تولید اینا کمه. چون در روز مثلا 50 دونه تا 40 دونه یا 100 دونه یا 20 دونه تولید دارم. ما در یک روز 400 دونه تولید داریم. هر روز تحویل واسطات اداره کنیم روز 400 دونه خیمه خود ما تولید داریم هر روز. د دې کارخونې مسؤلان دا راز ټینګار کوي چې د دوی پلور د ښاروالۍ د بیو له مخې ترسره کیږي. همه تولید 0 تا 100 همینجا میشه. فنری از ایران میایه، شرنگی هم ساخت خودمانه که به همینجا تولید میشه و پارچه های هم از چین میایه. په همدې حال یو شمېر کارګرانو چې په دې کارخونه کې په کار بوخت ویلي چې د کار د زمینې برابرېدو څخه خوښ دي. همین جیگا کار که ما به همین جیگا فعلا یاد گرفتیم. خدای خلیفه ما خود اینا برای ما خدمت کنه که ما این کار یاد بگیریم. همین جیگا ما کار کنیم، کار یاد گرفتیم. بدون شک هر کسی که کشور خود کار میکنه افتخار باید بکنه. ما هم از اینکه فعلا به داخل کشور خود اینجا همکاریم خود آقای فعلا خیلی هم خرسندیم و به این شرایط سخت هم که فعلا ما کنار مردم خود ایستادگی میکنیم خیلی خوشحالیم. از تمام مردم خود ما خواهشمند بیایم به کشور خود تولید وطن ما افتخار وطن خودمونه. بسیار کار خوبیه، کار آینده سازیه. روز میایم همینجا کار میکنیم شب میریم پیش خانواده خوب. هفتگی هم برای ما پول میدم، حساب کتاب مار میکنم. هر هفته هم حساب مار میدم، تشکر میکنیم از اینو. یک جان سپاس میکنیم. د بل لوري هم د ښاروالۍ مسؤلانو د کورنیو تولیداتو هرکلی کړی او هغوی ته بیې ټاکلې دي ترڅو په مناسبه بیې وپلورل سي. افراد و اشخاص و تجار خیر ما که و یا مردم ما که در این راستا دست مردم رو میگیرن و انمو مواد چی مواد ارتزاقی باشه چی موادهای مثل اجناس و خیمه ها باشه که با پایین تر از نرخ ښاروالۍ به فروش میرسانن واقعا از او استقبال میکنه. کار بسیار نیکیه، کار بسیار خیریه در این شرایط و یک دستگیری بزرگی از مردم ما در این شرایط. دا په داسې حال کې ده چې د 2 اونیو را په دې خوا د ځمکلړزې څخه د ویرې له امله خلکو په لارو او کوڅو کې په آزاده فضا کې خیمې وهلي او له دې امله د خیمو غوښتنه ډیره او بازار هم تود سوی و. په هرات کې وروستۍ زلزلې ټولې تاریخي ودانۍ اغېزمنې کړي او په بېلابېل ډول یې ورته زیان اړولی دی. ځینې ودانۍ لکه د هرات سلي یا منارونه، اختیار الدین کلا او ځینې نورې لکه د هرات لویې جامع
ډېرې زیانمنې سوي دي او د هغې ځینې ګلدستې ړنګې سوي دي. د هرات یو شمېر فرهنګیان د دغه تاریخي ودانیو لرغونتوب او د خښتو او خټو جوړښت د دغه زیان او وشتو اصلي لاملونه بولي او وایي دغه تاریخي او مذهبي ودانۍ تر نورو ډېر د زیانونو سره مخامخ دي او بیا رغونې ته اړتیا لري. د بل لوري د اطلاعات او فرهنګ ادارې مسؤلان د یو بنسټ په همکارۍ د تاریخي ودانیو د ړنګېدو د مخنیوي په موخه پر ځینو ودانیو کار پیل کوي. هغوی وایي دا چې ټولو تاریخي ودانیو ته زیان اوښتی نو اړینه ده چې ټول کورني او بهرني اړوند بنسټونه د هغو بیا رغونې ته پام وکړي. په هرات کې 880 تاریخي ودانۍ ثبت دي چې ټولو ته یې په کښته او لوړه کچه زیانونه اوښتي دي چې بیا رغونې ته یې اړتیا لیدل کیږي. د اسلامي امارت ځواکونو د لوري یو تن د غلا په تور نیول شوی دی. د هرات امنیه قومندانۍ د درېیمې امنیتي حوزې منصوبینو د یادې حوزې په سیمه کې یو تن چې د خلکو کورونه یې غلا کول لاس په لاس نیولی دی. د دې غلا څخه د کور غلا سوي توکي ترلاسه سوي او هغه اوس مهال د مجاهدینو تر څار لاندې دی. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري یو غلا سوی فلډر موټر کشف او درول سوی دی. د هرات امنیه قومندانۍ د 8مې امنیتي حوزې منصوبینو دغه موټر د غلا کېدو د راپور د ترلاسه کولو سره سم د غلا کړی موټر د 5مې امنیتي حوزې د ساحې څخه کشف او ترلاسه کړ. د پیښې عامل لا تر اوسه نه دی نیول سوی. او اوس هم زموږ همکار نایب حبیبي د سبا ورځې د هوا حالاتو سره. قدرمنو اوریدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 22 غوریان لمر 11 درجه 22 کراخ لمر 11 درجه 22 او پشتون زرغان لمر 11 درجه 22 محترم لیدونکو په همدې سره خبرونه پای ته رسي. یو ځل بیا پام وکړئ د څو خبرونو سرټکو ته. 400 زلزله ځپلو کورنیو باندې د اړوند کمیسیون د لوري د مرستو ویش. د استخباراتو د لوري زلزله ځپلو ته د 15 کورونو جوړولو پیل. د دې کورونو لګښت د استخباراتو د لوري ورکول کیږي. او په کوشک کوهنه ولسوالۍ کې د قومندانۍ د لوري د خیمو ویش د دې کسانو سروي لا مخکې ترسره شوی و. درنو محترم لیدونکو دا د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی او بښونکي الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.